سلامونه ګرانو دوستانو، څنګه یې؟ ښه سهار سهار ټیم دی، روان یو د آوټ لوپرې قبر ته ورځو. بچیان یې ویل چې موږ ځو قبر له. د آوټ لوپرې د ماشومانو حقیقت اصلي کیسه څه ده؟ په دې ویډیو کې موږ د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه هغه حقیقت در سره شریکو چې ډیر خلک ترې ناخبره دي. نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ او په اخر کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. نن موږ د یوې مهمې موضوع په اړه خبرې کوو چې په سوشل میډیا ډیره ګرمه ده. ډیر خلک د آوټ لوپرې د ماشومانو لپاره اندېښنه ښيي او په سوشل میډیا د هر پوسټ لاندې داسې کمنټونه کوي لکه دا چې د دوی خپل ماشومان وي. خو د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه حقیقت بل شی دی. ډیر هغه خلک چې د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه باندې ډیر اندېښنه ښيي اصل کې د خپل فیک اکاونټونو په فکر کې دي، ځکه چې هغوی به د آوټ لوپرې له لایفونو څخه سکرین ریکارډینګ کول او بیا په هغه ویډیوګانو باندې پیسې ګټلې. بل مهم حقیقت دا دی چې دا ماشومان له مخکې نه د محکمې له لارې خپل اصلي پلار غوښتل او اوس هم موږ ته خبر را رسېدلی چې دغه ماشومان خپل اصلي پلار ته سپارل شوي دي. نو له ټولو هغو کسانو څخه هیله ده چې د دغو ماشومانو په اړه باندې هیڅ فکر هم ونه کړي، ځکه چې دغه ماشومان بالاخره خپل اصلي پلار ته ورسېدل. هغه ویډیو چې پکې 2 کسان مړه ښکاري هغه په فیسبوک یا هم په یوټیوب باندې د شیر کولو نه ده، خو ډیر خلک دا وایي چې په هغه ویډیو کې هم دا ښودل کیږي چې ماشومان یوړل شول. ملګرو، د دې ویډیو اصل هدف دا دی چې د آوټ لوپرې ماشومان اوس خپل اصلي پلار ته رسېدلي دي او هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې د آوټ لوپرې او یا هم د هغې د ماشومانو په اړه بدې خبرې کوي تر څو هغوی ته اصل حقیقت معلوم شي. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.